د ولسي جرګې غړو د غني او عبدالله ترمنځ اختلاف لوی ناورین بولي. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د اختلافاتو د دوام له امله افغانستان سره $1 میلیارډ مرسته د بندولو په اړه د امریکا خبرداری ولسي جرګې غړو له توند غبرګون سره مخامخ شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د اختلافو دوام د شرم وړ او د هیواد لپاره لوی ناورین بولي. دوی وایي د دواړو سیاسي مشرانو ځان غوښتنې خلک له سختې ویرې سره مخامخ کړي دي او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د $1 میلیارډ مرسته کومولو د هیواد د ملي امنیت لپاره نوی ګواښ رامنځته کړی دی. د ولسي جرګې غړي خالد اسد په دې اړه وایي دا نظام او خلک باید د دوو ډاکټرانو قرباني نه کړو. د ولسي جرګې غړي همایون شهید زاده زیاتوي دا هیواد ناورین ته تللی او رئیس صاحب او سیاسیون څه حالت کې دي مونږ نه عبدالله او نه غني منو دواړو هیواد تباه کړ. د ولسي جرګې غړي الله ګل مجاهد هم خپل نظر داسې بیانوي د 2 ورځو کې زموږ د ملي اردو 80 کسان شهیدان شول آیا دا د دوی زامن دي که د ملت؟ د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د هیواد د سیاستوالو د ځان غوښتنې له امله امریکا له افغانستان سره خپلې مرستې بندوي. د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي څرګندوي د دوی ځان غوښتنې له کبله د امریکا $1 میلیارډ اقتصادي مرستې لغوه شوې. د ولسي جرګې غړي سیمین بارکزي زیاتوي خپلې مرستې یې پرې کړي خو اجرایي رئیس او ولسمشر لا هم د خپلې څوکۍ په فکر کې دي. د ولسي جرګې غړي خاناغا رضایي هم بیانوي افغانستان سره د مرستې کمښت په تړاو د هیواد امریکا اعلامیه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو خلاف ده. یو شمېر نور وکیلان په دې باور دي چې دغه اختلافات هیواد له نړیوالې انزوا سره مخامخ کړي دي. د ولسي جرګې غړي محمد نسیم مدبر په دې اند دی له بده مرغه چې زموږ سیاسیون زموږ هیواد د نړۍ او په سیمه کې انزوا ته بیولي. د ولسي جرګې غړي ضیاءالدین ضیا وایي امریکایان له طالبانو او پاکستان سره هوکړې ته رسېدلي دي او دا هڅې یوازې د عوامو غولول دي. د محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ اختلافات هغه مهال زیات شول چې ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني ولسمشري ټاکنو ګټونکی اعلان کړ. اوس ولسي جرګې کې یو پلاوی ټاکلی تر څو د دغو اختلافاتو د هوارۍ لپاره هڅې وکړي. د ویډیو له کتلو مې ډېره زیاته مینه او مننه. کوم دغه ویډیو خوښه شوې حتما یې راسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.